الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز سامعين ماستا سوڑان دے دا اللہ رب العزت دا مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشیدنا سورہ حج واللسم سپارہ آیت نمبر 13 تلاوت رب کریم جل جلالہ دے پدے آیت مبارک باندے مالا دا حق وینا کولو
او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو د اختر مبارک ورځ ده. اگر چې وخت ډیر مختصر وي قربانی به هم کول غواړي او هغه چې کم دینو کافی وخت اغستل کافی وخت اخلي. یو څو خبره بس تاسو په حضور کې عرض کو چې هغه ول د دې ورځې تاریخي حیثیت ده. دویم په دې ورځ کې مونږ او تاسو د عبرت څه درس ده او دریم چې کوم ده د دې ورځې شرعي احکام دي. عزتمندو دا عظیم الشان ورځ مونږ ته د زرګونو کال وړاندې تیر شوی یو تاریخي واقعه هغه را یادای او د هغه یاد را ته تازه کوي چې هغه د ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک یو عظیم الشان او بے مثال قربانی چې هغه ورکړی ده او د رب کائنات جل جلاله دغه درون حکم ته دا دواړه مبارکین تیار شوی دی او تابعدار شوی. لکه څنګه چې د حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ مبارک په حدیث کې راځي دی وای چې ما د حضور مبارک نه پختنه وکړه ما هذه الاضاحی اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دا اضحیه څه شی ده قربانی څه شی ده وی حضور مبارک راته او فرمایل سنت ابیکم ابراہیم داستاسو د پلار د حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک سنت دی. قالو ومن صحابه بیا عرض کو فما لنا فیها یا رسول الله مونږ ته پدې کې څه اجر ملاويږي څه ثواب راته ملاويږي. وی حضور مبارک او فرمایل بكل شعرة حسنه وی د هر وخت په بدله کې الله رب العزت تاسو ته چکم دے یو نیکی درکې. نو مومنانو مسلمانانو ورونو دا دغه عظیم شان قربانی یاد مونږ او تاسو تازه کو چې هغه ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام مبارکینو کړی. دا واقعي تفصیل دا ده چې دا واقعا امام طبری، امام بغوی، امام ابن کثیر او نور غنو تفاسیر رحمت الله تعالی علیہم غیر نقل کړي ده. حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک په خوب کې ویني چې د الله جل جلاله له طرفه حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک ته حکم کیږي چې اے خلیلا خپل زوی خپل فرزند هغه زما لپاره قربانی کړه. حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک یو ورځ انتظار کوي چې دا خوب به د الله جل جلاله د طرف وی او کنه. دویم ورځ بیا دغه شان او پدریم ورځ باندې ورته بیا حکم کیږي. نو بالآخره حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک دې درون حکم ته چې کوم دی تیار شو او د ځان سره رسۍ او چاړه را واغستله او خپل بچی ته فرمایي اے بچوړیا راځه چې دا الله جل جلاله لپاره قربانی وړاندې کړو. بچی د ابراهیم علیه السلام مبارک په حکم باندې د خپل پلار سره چې کوم دی قربانی کولو په اراده باندې روانېږي. شیطان د اسماعیل علیه السلام مبارک مور بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک ترازی او ورتوائی چستا بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام د ځان سره چرته بوتلو هغه ورته فرمایي چې د الله رب العزت لپاره قربانی ورکړي. شیطان ورتوائی چې دا خبره نه ده بلکې ابراہیم علیہ السلام ستا بچی لره ذبح کوي. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک و ته فرمای چې خپل بچی خو څوک نه ذبح کوي. شیطان لغین ورتوي چې حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک دا ګمان کوي چې ما ته د رب العالمین د طرفه حکم دی چې خپل بچی قربانی کړه. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ د کامل ایمان خاوند خزہ هغه ورته فرمایي په جواب کې
وی هر کله چې د رب العالمین له طرفه حکم دی وی بیا خدا عملی کول غواړي او زر تر زر چې کوم دی په دې باندې عمل کول غواړي. شیطان لغین چې دا خبره واوریده د دغه ځای نه نامراده شو او لاړو حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک ته او هغه ته وایي چې ستا پلار تا چرته بوزي؟ وی زما پلار چې کوم دی نو مونږ سو قربانی کو د الله رب العزت د طرفه. وینا قربانی نه ده، وستا پلار خو تعالی ذبح کوي حلالای دي. نو حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک ورته وای چې بچیا خو خپل پلار چې کم دین او دانشي ذبح کول، خپل پلار به بچیا څنګه ذبح کوي؟ وی خبره داسې ده چې ستا پلار دا ګمان کوي چې ما ته د رب العالمین له طرفه حکم دی چې خپل بچی چې کم دی ذبح کوي. وی چې دا خبره ده حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک هغه ورته فرمایي چې هر کله دا خبره ده نو بیا خو چې کوم دی د رب العالمین دا حکم تر سره کول غواړي او په دې باندې زر تر زر چې کوم دی عمل کول غواړي. شیطان لغین دغه ځای نه هم نامراد او واپس. حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک چې خپل پلار سره لږ مخ کیږي نو خپل پلار نه پوښتنه کوي چې اے پلار استا قربانی چرته ده؟ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک ورته جواب ورکړي یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما ترى. اے بچوڑیا زوینم تعالی په خوب کې چې زتا ذبح کوم نو ستا څه اراده څه سوچته دي؟ آیا ذبح دې کوم او کنه؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک د نبی علیہ السلام مبارک په غیږ کې رالو شوه بچي د ایمان پر سنگار باندې داسې ډول شوه بچي نوجوان هغه د پلار دغه خبر اوریدو سره پلار ته جواب ورکړي یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. اے بابا جان د الله رب العزت له طرفه کړه شوه حکم هغه زر زر پورا کول غواړي، هغه زر زر پورا عملی کول غواړي. کله الله جل جلاله خوخوي تب مال در صبر کون کو سکه چې کم دی بیا مومي. مفسرین علما فرمای چې اسماعیل علیہ السلام مبارک خپل پلار ته مشوره ورکړي او ته فرمای اے پلار ما خو مضبوط اوتړه تر دې چې زه ونه خوزم او ستانه د رب العالمین دا حکم عملی کول پاتې نشي. خپل کپڑے ځان پورې خې جوخت را بند کا حسنه چې په کپړو باندې د ویني داغ ولګي او هغه زما مور ویني او هغه بغمجن شي. وې زما د ذبح کولو په وخت کې چاړه خط یا رکا خطه ری او چلاوا چې روح رانه په اسانۍ سره اوزي او پړ مخې می واچو حسنه چې ستا سترګې زما سترګو سره ولګي او په ما باندې بد رحم راشي او د رب العالمین دا لوی حکم عملی کول ویسنه چې دا در نه پاتې نشي. او چې کله زما مور سره د ملاقات وشي د دلته نه فارغ شي او لاړ شي نو زما مور ته سلام وایا. حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک چې د خپل بچی خبره واوري په خپل بچی باندې راټیټ شو، سپه کو خپل کو ځان سره راجخ کو او ورته او جړل او ورته او فرمایل چې اے زما بچوړیا تا زما سره د الله رب العزت په دې حکم پورا کولو کې پورا امداد وکړه. رب کریم فرمای فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. هر کله چې دوی دواړه د الله رب العزت جل جلاله ته تابعدار حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک خپل بچے په تندی باندې واچولو راسم لاولو او د رب العالمین دی قربانی ته تیار شلو قبول کنو د رب العالمین د طرف په دغه وخت کې یو आवाज کیږي چې اے زما خلیلا اے ابراهیم علیہ السلام مبارکا تا ته چې کوم حکم شوه او د رب العالمین د طرفه هغه تا پورا سر ته ورساو او هم دغه شانتی چې کوم دې مونږه نیکار او خلقو ته بدلی ورکو. رب کریم فرمای وترکنا علیه فی الاخرین وې د ابراهیم علیہ السلام نیک ذکر او د ایمان ډک او بهترین واقعا وې مونږه چې کوم دې رستو امت د پاره د عبرت یو نه چې کوم دې پرې خودلا چې رستو راتلون کې امت چې کوم دې د دینه عبرت واخ.
نو په دې واقعې کې مونږ او تاسو ته څه درسونه علماء کرام دا واقعه بیان کی عامیان واوري لیکن هغه درس هغه عامیانو ته نه ملاويږي چې په دې واقعې کې مونږ او تاسو ته کوم درسونه دي په دې واقعې کې د ابراهیم علیه السلام مبارک د رب العالمین ته د نزدېکت د تقرب یو وسیله چې هغه د اسماعیل علیه السلام مبارک قربانی کول او د دین علاوه د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د رب العالمین ته د نزدېکت او د تقرب ډېر واقعې دغه شانته اگر اغلی دی په قران مجید کې لکه الله رب العزت په حکم باندې د ظالم قوم هغه بوتان ماتول د ظالم بادشاہ سره مناظره او بحث کول او هغه ته چې کوم دی د توحید دلایل پیش کول او اسلام اړخ ته دعوت ورکول دغه شان د الله جل جلاله د دې دعوت په وجه باندې د توحید په وجه باندې اور ته غورځیدل او هغه باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک صبر کول د الله جل جلاله د پار خپل وطن پر خودل د الله جل جلاله په حکم باندې خپل ماشوم بچي او خپل بیبي په دشت بیابان کې پر خودل د الله جل جلاله د کور تعمیر او آبادی کول دغه شانته د الله جل جلاله په امتحان کې پورا کامیابی دل او د رب العالمین هر حکم ته پورا تابعدار کیدل او دغه شان ډېر واقعي چې کوم دی د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک هغه راغلي دي عزتمند مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا دومره لوی مصیبتونه په حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک باندې راځي لوی امتحانات پر راځي لیکن هر کله چې د قیامت ورځ قائم شي او خلق چې کم دی د شفاعت طلبگار شي مختلف انبیاء او تبرازی هر کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته خلق راش او ورته وایي چې د رب العالمین په درگاه کې چې کم دی سوال وکړه چې رب العالمین حساب کتاب شروع د دې دونه امتحانات نه پس چې لوی نبی دی خلیل و ته رب العالمین ویلې دی خپل دوست و ته الله ویلې دی دا غي باوجود حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک بو فرمای چې نفسی نفسی ما سره د خپل ځان غم دی ما ته دا پته نشته چې رب العالمین د غضب نه به خلاص شم او کنه نفسی نفسی आवाज بکای د دغه باوجود لوی امتحانات پر رب العالمین په دنیا کې راوستي دي د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک خبره به الله نه ورځي لیکن دا د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام دا غي عاجزی کول دي چې دغه نه د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د شان اندازا مونږ او تاسو لګولې شو چې حضرت رسول الله مبارک له خلق راشي هغه به وایي چې اوزه د دې قابل يم او سر په سجده باندې رب العالمین ته ور پریوزي او رب العالمین ته فرمایي چې الله خلق سره چې کم دی حساب کتاب شروع نو مونږ او تاسو چې دونه لوی ګناهونه کوو د هغه باوجود زمونږ او تاسو دا پروا نشته چې آیا په ورځ د محشر به مونږ د الله رب العزت د غضب نه خلاص شو او کنه دویم درس پکې مونږ او تاسو تداده پدې واقعي کې چې د الله جل جلاله په دین باندې هم دغه شان قرباني کول پکار دي لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام مبارکین قرباني ته تیار شویو هم دغه شانته بیساره قرباني کول پدې باندې مونږ او تاسو ته د دین را رسیدلې زمونږ مشرانو دغه شانته لوی قرباني نه ورکړي دي کاغی دا لوی قرباني نه وی ورکړي نو نن سبب مونږ او تاسو د دې لوی نعمت نه محروم او دا لوی نعمت به مونږ او تاسو نه کفار لوټ کړو چې هغه دغه شانته بیکاره اراده لري چې مؤمنان مسلمانان د ایمان نه خلاص شي او باغی کې کفر ورګټ شي رب کریم فرمای یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون نو د دین د اسلام د اسلاف په دې باب کې ډېر زیات قرباني نه دي لکه د حضرت برا بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک قربانی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په دور خلافت کې د بنو حنیفه قبیله غ مرتد شوا او په نبی علیہ السلام مبارک باندې کفر وکاو او مسلمه الکذاب په پیغمبري باندې اونیولو صحابه کرام هغه سره جهاد شروع کو تر دې چې کفارو کې شکست هغه ورګټ شو او چې کوم دی یو
کله واغه ته به حدیقه الموت ویلې شو، هغه ته ورننه وتل. صحابه کرامو ډیر عمل استعمال ک، لیکن مجبور شول چې اوس کوم یو عمل استعمال کو چې کفار دغه خلق دا مرتد شوی دا مرداد کو. لیکن یو عمل چې کوم دی هغه داسنو یو لار نه چې هغه کړی وي. پدې کې چې کوم دی حضرت برا ابن مالک رضی الله عنه مبارک د قدنا یو مندره صحابي، مونږ تاسو وته ټټ پټ صحابي وایو، مندره صحابي د قدنا وړو کېو، لیکن د ایمان په مضبوطیا باندې د غر نه لویو او د ایمان حوصله د غر د سکون لوی لوی حوصله لرلې. د مبارک صحابه کرام ته فرمایي چې ما په دې ډال کې کینه وای، په توري باندې چې تنزان بچکی ډال وې ما په دې کې کینه وای او په تور باندې می اوچت کای او دغه کلی ته می ورواړه وای. هر کله صحابه کرام چې دغه عمل کو، برا ابن مالک رضی الله عنه مبارک په ډال کې کینه ولو او کلی ته ور اوچت کو، لاندې چې کم دی دغه مرتد شوی کفار خلق ولار دي سره د توربا او دغه د مرګ مقدا چې دای ته مرګ چې کم دی د حضرت برا ابن مالک رضی الله عنه په لاس باندې ورغلې دی او دا شهید کی. هغه چې کله د دې په مینس کې ورواچ او ورلړې کو، سخت د تور گزارونه په اوشول کفار په سخت د تور گزارونه وکړ، لیکن حضرت برا ابن مالک رضی الله عنه مبارک د ایمان په حوصله کې ذری برابر چې کم دی کمیرانغه حوصله همغه شانتی اوچته و د ایمان او ورغه او د کلی گیټ کولاو کو. صحابه کرام را دن نشول او ټول کفار په دغه کلی کې مردار کړ او کم کس چې مسیلمه الکذاب د پیغمبري دا وکړي وا هغه چې کم دی په دغه ځای کې مردار. نو دغه شانتی چې کم دی قربانی ورکول غواړي د دین په باب کې، لکه څنګه چې پیغمبرانو ورکړي دا، لکه څنګه چې صحابه کرام ورکړي دا. لکه انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ مبارک په بارک راضی چې د کله چې کم دی په دې خبره باندې رالو مسلمان شو، د کفارو او مسلمانانو ترمنځ وی کله چې جهاد راغ وی د مبارک په دغه وخت کې نو چرته غایب وی چې کله راغې جهاد او شو د مبارک ډیر خفاو چې راز په دې وخت کې چرته او ما پکار د چې زرا غلې وی او ما جهاد کړی وی کله چې د احد غر دغه جهاد رال غزا راغ د مبارک ویلی چې کله دویم جنگ د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ راش نو تاسو به زما چې کوم د ایمان جذبه وي نه چې څنګه د کفارو سره لړاوېږم. د صحابه کرام تجدخل اقرار نو هغه په باقاعده عمل کولو خبره به چوک بیا به عملی کوله. وی در روان کال چې راغې د احد غزا جوړه شو، وی صحابه کرام چې کوم د احد غزا ته وردن نشول، لیکن الغرض صحابه کرامو کې شکست ګټ شکست چې پکې ګټ شو کفارو چې کوم د غر طرف نه حمله وکا او مسلمانانو کې شکست ورګټ. د مبارک چې کوم د کفارو ترمنځ ورزي میدان ته ورنوځي په منځ کې چې کوم د حضرت سعد رضی الله عنه مبارک ولا پلار کې راضي وي قربان چرته زی وې مال چې کوم د خود د غر د شاته د شهادت بوی راضي د جنت بوی محسوسه او ما خوشبو محسوسه او ما او وی ورغه او میدان ته لکه د ازمری په شان ته ورټوب کې او دون سخت سخت گزارونه په کفارو باندې وکړ تر دې چې کفار هم چې کم دې مردار کړ، لیکن د مبارک باندې دون گزارونه وشول په بدن باندې د تور دون گزارونه چې چابه جندونه پر هر پروت جدا سوکته کوم صحابي دې وې د خور بي چراغ لن واغې د غوتو د بندونو نه او پیجند چې دا زمارور حضرت انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ مبارک دونو دغه شانته قربانی ورکول چې کم دی هغه په دین باندې غواړي. دریم درس پکې مونږ او تاسو ته دا خاص کر نوجوانو ته چې مونږ نوجوانانو خپل ځواني چې کم دی هغه په غفلت کې ورصرف د کفارو په طریقو کې مخبل ځواني ورصرف کا، بلکې د حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک پشان دغه پشان ځوان د ځان نه جوړول پکار دي او په دین اسلام باندې خپل ځان کو چې کم دی قرباني کول پکار دي او په دین اسلام باندې ثابت قدمی لرل پکار دي. لکه حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک یو ځوانو دغه چې کم دی تکلیف پیرالو امتحان پیرالو، لیکن هغه شانت ثابت قدم چې کم دی په اسلام باندې ولاړو او ذری برابر چې کم دی فرق دغه په حوصله کې رانغه. لکه حباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ مبارک د مبارک په باری کې راضی په چې کله دی مبارک مسلمان شو نو کفارو چې کم دی غیر جمع وکا او دا مشوره وکا
چې هر یو د خپل قبیله مسلمانانو ته ډیر تکلیف ورسوي، ضرر ورته ورسوي. د مبارک دی وی کافر غلامو هر کله چې هغه ته دا خبر ورسید په د باندې مبارک باندې به ډیر ظلمونه کول، سیغ به توت کو هغه باندې به ولا سر ور داغلو، په سر کې به وته ډندونه جوړول، سر به ولا داغلو. او چې کله به کم دنو سره غرمشوا وې دې به د مکه مکرمه کانیزین ازمکه تاویا به خړ ترا وستلو او د دنه به جامع اوخ کې او د اوسپنې زغره به ورته ورواچوله، د اوسپنې جامع به ورته ورواچولې او پاغه کانو باندې چې کم دې به سملو چې کله به هر کله ډیر تکلیف وته ور ورسیدو نورال له پختنه بدنه کفار وکړه چې ته د محمد رسول الله مبارک په بارکه سه اوس سوای د دین اسلام نه اوړي او کناوړي د مبارک بواتا په ډېر بهادرۍ سره جواب ورکو ته او فرمایل عبد الله ورسوله جاءنا بدين الهدى والحق فاخرجنا من الظلمات الى النور. و محمد رسول الله مبارک د الله بنده او رسول دی او مونږ ته چې کوم د ښکارا هدایت راوړې د پاره چې مونږ د تور تم نه راو باسي د صدا پاره درنا د پاره هغه به چې دا خبره واوري د نور به هم غوسه شول او په د مبارک باندې به ډیر گزارونه او کل ډیر به اوهلو او بیا به ورته اوایل چې ته زمونږ د بوتانو لات او غزا په بارک سوای دا خدایان مانی او کنا د دې عبادت کې او کنا معبودان مانی او کنا د مبارک بوت او ما غشان په بهادرۍ سره جواب ورکو سنمانی اصمانی اب کمانی لا یضرانی ولا ينفعانی. و دې خود و بوتان دي چاړهګان دي ګونګیان دي نه چاله ضرر ورکولې شي او نه چاله فائدہ ورکولې شي. بیا به راسملو او دون به اوهلو دون به اوهلو چې د بدن مبارک نه به تر نویني اوخکلي او کله کله به د چکم دې کمیس اوخ کو او په دغه کانو باندې به واچولو او راخکو به تر دې پوري چې د بدن مبارک نه بویني اوته او کانی و په د باندې یخش. یو ورځ وته عمر فاروق رضی الله عنه مبارک وای چې تا باندې څنګه حالات راغلي دي وی قربان زه بدر تسو وایم خو ما سره به دون ظلم کولو چې وی انګار به راته جوړ کو اور به بل کو هغه به انګار کو او په هغه انګار باندې به سمله علماء او راخلمه به تر دې پوری چې زما د بدن نبوینی او نهونه راوتل او داغه په وجه باندې به کم دی هغه انګار مړ شو یغبش وی دون ظلم به ما سره کولو او دې چې د چا غلام دغه کافری باغه باندې رب العالمین به یو مرض راوستو پسر کې درد رالو او درد نه په یو دوا باندې منتلو هر دوايي استعمال کا خو درد نه رب العالمین نه بوتو یو عذاب په مقرر ځکه ظلم د صحابي سره کړو خلق والا مشوره ورکا چې د سر له داغونه ورکا داغونه ورل ورکا نو د دینه بدا درد لاړ شي نو داغه په سر په داغ کولو باندې حضرت حباب بن ارت رضی الله عنه مقرر کو وې د داغونه ورکوا وې ما بیا غیله داغونه ورکول سر لوي دغه باندې رب العالمین مقرر کما چې بیا علماء غیله چې کوم دې سر له داغونه ورکول اوس په نامه مګرمه کا او سر له بوله داغونه ورکول دا ولی زکه چې سخت پسې بیا نرموي مونږ تاسو وایو سخت پسې نرموي رب العالمین په قران کې هم فرمایي چې سخت پسې نرموي سخت اور باندې راغله لیکن حضرت سوته حباب بن ارت رضی الله عنه مبارک د دین نوا نوړي دو ثابت قدم په خپل دین باندې په اسلام باندې ولاړو نو موږ او تاسو ته پکې دا درس راکې کیږي لکه څنګه چې حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک باندې امتحان رالو دغه اسلام نوا نوړي دو لکه څنګه چې په صحابه کرامو باندې امتحانات راغلي دي د دین نه اوریدلی نه دي دغه شانتي موږ او تاسو ته درس راکې دا واقعا چې موږ او تاسو هم په دین اسلام باندې ثابت قدم پاتې شو د کفارو طریقې پریدو د صحابه کرامو په طریقو باندې روان شو رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي څکه مې به شی په کې زمانه شوی رب العالمین دې ما ته معافیو کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا اختر مونږ نیت خو به تاسو ته یاد وي